البته بیننده عزیز جوان نیست، یک کاکای ریش سفید است. سیده چرا خالی. خب آقای میازاده، معلوم میشه که دستایتان سوخته در جریان سفر. گرمیش بسیار دیگه، گرمیای دشتات بسیار سوزنده کدام بود. کشور خیلی گرمی داشت؟ زازات فقط هیچ خپل شخصی لگه خرگله. شخصی لگه شرق. زنده باشه، قربانتان. برای من یک افتخار کلام. امروز به خاطر استقبالش تربیت بدنی مراسم خاص را گرفته. در جای استفاده میکردم، نوشیدنی و غذای خودم میخوردم. چون گرمی زیاد بود، من هیچ چیز همراه خود برده نمیتونستم. قبل از آغاز برنامه یوتیوب چنل من را سابسکرایب بکنید. بیننده عزیز، شما میبینین جوانی که از جرمنی حرکت کرده بالای موتورسایکل خود. فعلا در محوطه کمیته ملی المپیک موقعیت داره و اینجا جوانا به خاطر استقبالش آمده. حدوداً در 9 روز توانسته از آلمان، از شهر منشن آلمان حرکت بکنه و به مدت 9 روز خود را به افغانستان رسانده. امروز به خاطر استقبالش تربیت بدنی مراسم خاص را گرفته و تصویری دلته ډېری ځوانان د استقبال د خراغلاس په خاطر باندې راغلي دي. البته بیننده عزیز جوان نیست، یک کاکای ریش سفید است و خیلی همت بالا را ماشاءالله خیلی همت کرده و شما ببینین استقبال مردم را برای بزرگداشت از این افغان مراسم خاص را به نظر گرفته و جوانا از گلا را در گردنش مندازه. مراسم بخاطر بزرگداشت بله، به خاطر عبدالله جان که هموطن عزیز ما و شما سالهای متمادی از وطن دور بودند، به افتخارشان که توسط موتورسیکل از کشور آلمان تقریبا مدت 9 روز از آدرس‌های مختلف کشورهای مختلف طی کردن و اینا لطف کردن. این بزرگان به احترام خودت استریم اینا قبل از امروز شما ان شاء الله در خدمت هستیم. با تاسف که در جریان بودیم، اما نسبت از اینکه چون بار اولشون با سالهای متمادی آمده بودن تلفنشان رخ نمیشد. خب در جریان بودیم، در قندار کاملا ما تا قندار، از قندار به بعد در جریان شدیم. خب بسیار کدی لومړی د خپل موټرسایکل مورد کې وایسته چې د قیمت څومره ده، څومره سفر ظرفیت لري؟ د دې قیمت خو نه وای ډېر قیمت ته تقریبا تر 10,000 روپۍ پورې ده. یورو که ډالر؟ یورو پورې. او دا ما په 2012 کې اخیستی ده نوی.
او دا څو کاله په همدې کې زه خو غیر دې نه دوستان مې پیږي چې زه څو رقم موټرسایکلونه نورم جرمني کې لرم یو کلن موټرسایکل ډېر شوقي یم دلته معلومي دا د بي ام دبليو د کمپنۍ موټرسایکل لکه بله بله ای د کمپنۍ له خوا ته سپانسر شوی د کوم بلې کمپنۍ له خوا هیڅ کمپنۍ نه زه آزاد فقط هیڅ خپل شخصي لګښت راغلی شخصي لګښت راغلی څومره لګښت راغی تاسو د سفر باندې والا ته تر اوسه پورې مې حساب کړی نه ده بیا هم تخمینا تاسو ته اندازه معلومیږي که رښتیا وایي زه ټول ځای که ما په کارت باندې زه کارت ورکوم او د ما کارت څه ده کریډیټ کارت یو میاشت بعد بیا ما ته خبر راکړي څومره پیسې ته مصرف کړي زما صحیح معلومات د دې په مورد کې راته ووایاست چې تاسو د ترکیې او د اروپا ترمنځ خو تقریبا د اوبو سرحد هم ده تاسو زمیني په کومه لاره باندې راغلاست زه د جرمني نه راغلم اتریش ته اتریش نه سلوینین ته سلوینین نه بیا کرواسن ته د کرواسن نه بیا بوزنین ته د بوزنین ته بیا سربیا ته د سربیا نه بیا بلغاریا ته د بلغاریا نه ترکیې ته ترکیې نه بیا ایران ته د ایران افغانستان ښه زمیني لاره راغلاست بله په کوم هیواد کې تاسو ډېرې شپې 2 یا 3 شپې وتلي دي ما فقط په ترکیه کې مې 2 شپې وکړه ده په استانبول کې نور ټول ښارو کې موټرسایکل به چالان هم کړی استاد موږ ورته لاړ شو تاسو په لارې موږ ته جوابونه راکړئ موټرسایکل د خرابېدو هم تاسو کېدلی شي موږ ته ووایاست کوم ځای کې در خراب شو په سترګو یو دې ته لوی فخر اوسه دا یو خارجي داسې یو سفر کې دغه سفرونه د خارجیان خصوصا د افغانستان خلک د سفرونه نه کوي زیاتر دي جرمنیان دي هالندیان دي دا سفرونه کوي او دوی ته ډېره جالبه په همغه حساب ما سره ډېر ښه رویه مې وکړه او هیچ پیسې هم د ما نه واخیستلې و می‌شالی بگویی در مورد خوراک و چیزهایتان مثلا بایک‌های کلان است قد خود به خاطر بوده باشید که در جریان سفر جای شو تیر بکنی امکانات داشتی چی امکانات بود ما فقط در راه فقط نوشیدنی می‌خورد چیز داشتم و در جای استفاده می‌کردم نوشیدنی و غذای خودم می‌خوردم چون گرمی زیاد بود من هیچ چیز همراه خود بردن نمی‌تونستم در مجموع وزن موتورسایکلتان چقدر است چقدر بار بودم 240 کیلو وزن تقریبا کلش تا 400 کیلو است پیش برام یادیجه تقریبا با خودم دیگه 400 چیزی کم چیزی بالا 400 کیلو میشه مردم استقبال مردم چطور بوده شما وقتی میفهمید نه میبینید نه خیر در جریان راه میگم بسیار زیاد خوب کدام مردم خوب مردم بودن با شما در جریان سفر با دزدی‌ها و با سارقین روبرو نشدین که چرا خطر احساس کرده باشین یگان کم و تم چیزای مثلا میشه بگوین نه چیزای مهمی نبوده و هست دیگه در جنگل هر چیز هست انسان‌های مختلف یعنی شما از حراس از حیوانات حراسی پیدا کردین که با تو یک حادثه روبرو شدین یا کدام افرادی بوده که دزدی بکنن شما نه هیچ چیزای فضل خدا روبرو نشدین نه با حیوانات نه با صدا چرا خالی خب آقای میازاده معلوم میشه که دستایتان سوخته در جریان سفر شما پیشتر یک جامپر خیلی دبل پوشیده بودین در جریان رام شما جامپر ما در جریان را از بس گرمی بود کل راه نمیت آمدیم اینمی امرا یک زیر معلوم میشه دستایتان در کمربند چیز داشتیم مخصوص داشتیم مورد کدام در ایران در کدام شهرش در کدام تانک چیز فراموش کردم یا کسی از اموجه برداشته بر صورتش گم شد دیگه اونم یک کمربند کمرم بود کدام کریم مخصوص نداشته به خاطر دستان چرا کریم با وجود از او که شما ایره میزدین بازم دستان سوخت چون گرمیش بسیار دیگه گرمیای دشتات بسیار سوزنده بود کدام کشور خیلی گرمی داشت والا ایران زیاد گرمی داشت همین دشتای ایران و افغانستان به خصوص دا ما په خوب کې نه لیده او زه ورته تیارم نه وسه داسې یو شی ماته مخته راسي چې افغانستان کې داسې تشویق سمه
او د ما هدف هم همدغه و، همداسې سم دا دوست ته مې ویلې زه راغلم چې دغه دنیا ته رښتیا په همدې صاحب وښیم چې افغانستان څه په دې 40 کالو کې ډېرې بدبختیګانې موږ تاسو ټولو به ایستلې، ولې فضل د خدای دغه د آزاده او زه ما په دغه کالو کې تقریبا 40 کالو کې ما ډېر ملکونه لیدلي، افریقا ته تلم په موټرسایکل کې ډېرې ځایو ته، خو د ما همدغه ارمان و مرکو ته دغه افریقا شمالي مراکش تاسو دلته مراکش ورته وایي دا غرونه یې لرل د افغانستان په حسابه زه همیشه هلته تلم 3 راتللم. خدای یو وخت مې داسې یو وخت راولي چې زه خپل وطن ته آزاد لاړ شم داسې بدون له ډاره بدون له کوم شي نه څه ولرمه داسې هېڅ وکړم چې خپل وطن مې ده خپل وطن ته راشم. نو د ما دغه سفر چې و دا دوم سفر ده. زه اول سفر کې څه راغلم تر ایرانه راغلم، د ما دغه د موټرسایکل ورق نه وي، دوی یوه مخصوصه بیمه غواړي، هغه ما نه لرله. زه یې بېرته یوه شپه مې په بازارګان کې وکړه، بیا زه یې بېرته ولېږلم. زه مجبوره شوم بیا مې په 4 ورځو کې ما ځان بېرته منشن ته ورسوه چې دا تقریبا ډېره لاره تقریبا 8,000 کیلومتر رفت آمد شوله. نو بیا هلته مې دا ورقه جوړه کړه دی، نو دغه مخکنۍ شنبه کې چې 10 کېږي زما بېرته د هغه ځای نه دا ورقه مې جوړه کړه دی چې بېرته مې ما دا خو مې تصمیم نیولی چې زه افغانستان ته ځم او دوستان هم دلته د فامیلو ټولو چې څرنګه سو راتګ دی داسې هغه بند پاتې مال نه، زه خود راځم او ډېرې رخصتیګانې مې ډېرې کم ما خو 3 میاشتې رخصتي خاص د همدغه سفر لپاره اخیستې وې، خو دغه سفر کې ډېر رخصتیګانې مې تېرې شولې، اوس یو څو ورځې راته پاتې دي. ما له سهاره رقم اوسم یو وار دغه افغانستان ته ځان رسوم، د دنیا ته ښیم چې دغه په هر صورت زه ډېر ځل هم راغلم، د ورځې زه کله 1000 کیلومتره تلم، کله 900 کیلومتره، کله 800 کیلومتره. خو د هرات نه راغلم هرات ته، شپه مې د چین نه مشهد نه راورسوله هرات ته. نو د هغه ځای نه چې مې حرکت وکړ ما تصمیم لاره سیده به راسم په حساب د چې په لار دومره خراب ویسم ما دومره وکړی شو چې د هرات نه تر قنداره پورې مې شپه راورسوله. نو راغلم لاره ډېره خرابه وه، داسې ګردونه وه چې ما خو داسې لاره نه وه لیدله، خو اول وار وه خو بیا هم تجربه کېږي. دغه موټرسایکلونه چې موږ لرو دا د همدغه غرو دښتو همدغو لارو لپاره ده. خو ځان مې غزني ته راورسوه، شپه مې غزني کې وکړله او د غزني نه بله ورځ مې حرکت راوکړ، نو تقریبا ماسپښین دلته راورسېدم. نو سفر مې د لارې سفر مې څه به وایم ډېر ښه و. دا خو د امارت اسلامي دغه موظفین چې وو هر چیرې چې درولو، خو هر څوک چې وسي په دې شکل چې ویني باید ترې پوښتنې وسي. ما نه ځینې ځایو کې پوښتنې وسولې او پاسپورټ به مې خو نو چای به یې راکړه، هندواڼې مو ورسره خوړلې دي، نو همداسې ډېر قدر عزت راکړه. په همدغه لاره کې همداسې مخ ته راتلم، نو بعضې ځایو کې به یې درولو، بعضې ځایو کې به یې څه پښتو غږېږم یا خپله د افغانستان یا فارسي غږېږم، دوی ته ډېر اسانه وه. ذاتي پیدا څه د افغانۍ ده، ته به یې ویل زه مخ ته د ښه څه ښه راغلاست. زه چې د هغه ځای نه ما حرکت وکړ، د هر چیرې د هر چا څه پوښتنه کوله چې چیرې ځې، د ما بکسونه ډېر زیات وو، ما خو 2 ټایرونه هم دغه سټپني هم ځان سره لرل، پیدل څه دا ډېر لوی سفر لري. نو ډېر فلمونه د ما نه په لاره کې واخیستل. ما ته د ملګرو مې د جماعت ملګري مې د منشن هغو د ما ته عکسونه راولېږل چې د ایرانیانو هلته په فیسبوکه کې سره اچولي وو، هغو دې ته مې خبر هم نه ورکړ چې تا اول بار چې زه راغلم ټول خبر وو. هغسې بېرته لاړم، ټوله پوښتنه کوله څرنګه شو سفر د افغانستان ته څرنګه شو، ماله والا نه شو، دا واره مې چا ته خبر ورنه کړ. همداسې پټ راغلم، هلکه بیا یو قصه په لاره کې څه چې بیا د پوښتنې جواب زه ورته وایم زه نه وم تللی. هغه فضل د خدای د الله مهرباني وه، تر دې چې پورې هغه تصمیم چې لاره او ما سره فقط الله مې را سره وت او د همغه مدد لاره کې ما یو وار موټرسایکل چپه شو په یو غره کې لاره کې ایران کې په اتوبان کې وم، لار رانه غلطه شوله، بېرته یې ما ته ویلې وایي دلته باید وګرځې، زه خو جی پي ایس لرم، دلته جی پي ایس تاسو ورته وایي، موږ ناویګاسیون ورته وایي. دا جی پي ایس کې لار را وښوله، هغه یو کڼ ته یې برابر کړم. کڼ ته چې لاړم جار دسم
نو کانټ څه ولوېدم د پله لاندې تېرېدم دا پاس داسې یو ځای و چې ډېر یو بغله و هغه د ما بار بیخي زیات و چپی کړم د اتوبان نه موټرونه تېرېدل لیدلی چې دلته لوېدلی یم خو داسې نو خوږ سوی نه وم دا موټرسایکل خو ښه دی 2 دانې بکسونه د پښې د موټرسایکل لاندې نه راځي نو هماغه اوس بله چاره نه وه تقریبا دا خو نیم ټن راځي د ما سره نیم ټن دا وزن د 240 کیلو دی د خپله وزن ده او 1.5 کیلو د ما نور وزن و تیل و موبلایل و کې ټایرونه او دا شیان دا ټول شیان مې بېرته تر راکښته کړه عکسونه یې سته په یوازې هماغه ټول مې راکښته کړه موټرسایکل مې جګ کړ دا غرونه مې دا راوایسته بیا نو دا بکسونه دا پاس چې ته بېرته په پښو سره وخېځول هماغه چې یو واره خراب سو خراب هم نه سو خو هلته چاپه سوم او خرابېدل په استانبول کې مې دا کلي دا چوکیګانې چې دي دا موټرسایکلونه چې دي په یو کلي باندې ټول شیان کار کوي هم بکسونه هم چالانېږي هم دا چوکیګانې خلاصېږي هغه د چوکۍ کې بنده پاتې سو بیا ما سره ښه ده سفر کې ځم همیشه 2 دانې کلیګانې ځان سره اخلم ذاتي عمر هم زاړه د 3 کلو وي کله کله ویر سي سړی ورک سي سړی یو چې ولري نو ما هلته کلي په بنده سوه بیا ښه و دا د بي ام ډبلیو دلته د دې کمپنۍ په دا استانبول کې وه په هغو دې ته هم تلیفون وکړه وایي رایبله ما له داسې کلي لرم بیا ورغلم هلته هغو دې را سره ډېر کومک وکړ ډېر انسانیت څه پوه شو چې زه افغانستان ته ځم حتی 1 روپۍ یې د ما نه وانخیستله کار راته قدر عزت یې وکړ چای و کافي دا شیان یې راکړله تر څو یو 2 ساعته کې دا موټرسایکل خلاص کړ جوړه کړه بیا د همغه ژنې مات په دا بله ورځ همالته مې موبلایل دا شیان تبدیل کړل ذاتي دا بېرته مې حرکت وکړ د ایران طرف ته ما سره ټول شیان و د سفر خیمه را سره وه د پخولو شیان و خو یوه شپه مې وکړه داسې ضرورت نه و او د ځان مینځلو ځای چې نه و ما چې ولیده د 2 وار تجربه سره راته ذاتي مې هغه ټول جرمني کې پرېښودل ما له ضرورت نه سره لاره کې هوټلونه زیات دي چې زیات دي نو د هغه مې پرېښودم هله بار مې نور هم زیاتېږي فضل خدای بیا همداسې مستقیم راغلو د ادارې لخوا محترم عبدالله میرزاده صاحب ته د ده د تکلیفونو د ستړیو او د نوښت په خاطر ستاینلیک تقدیرنامه په اخیستل شوې ده د تایید لپاره دریځ مخته راسي او خپله تقدیرنامه د مشرانو نه ترلاسه کړي الله اکبر تکبیر تکبیر